دا صورت هره شپه صرف یو پیړۍ وایه، الله جل شانه به د غریبي ختمه کړي، زر تر زره به د الله مالداره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته یو داسې صورت ښیم کلم چې تاسو د دې صورت وظیفه شروع وکړئ، په ورځ کې صرف یو پیړۍ کول دي، یو کرت کول دي، لیکن د دې دومره لوی پاور دی چې الله جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو نه غریبي ختمه کړي او الله جل جلاله به تاسو ټول مالداره کړي. د مالدارۍ د حصول دپاره دا صورت په احادیث مبارکو کې د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. د مشکا شریف یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم یو کس چې هره شپه سورة الواقعه لولي، سورة الواقعه دا صورت وایي، نو دې انسان ته به چېرته غریبي، پاقي او مسکیني دا به ورته نه رسي. دا انسان به الله جل جلاله د خلکو محتاج نه ګرځوي، الله به ورته د غیب نه روزي ورکوي، د غیب نه ورته الله اسباب برابروي. نو که یو انسان د غریبۍ نه تنګ راغلی وي او په زړه کې دا خواهش وي چې الله دې ما مالداره کړي، اوس د مالدارۍ د حصول دپاره دا صورت ډېر زیات تیر با هدف دی، ډېر تیز عمل کوي، ډېر تیز اثر کوي. د دې صورت یو نوم سورة الغنا دی. سورة الغنا، غنا معنی د مالداري، یعنی دا د مالدارۍ والا صورت دی. د کوم انسان چې دا صورت تلاوت کړي نو الله جل شانه به زر تر زره مالداره کړي. که په یو روان ځای کې هغه ځای کې د دې صورت تلاوت وشي او د دې صورت ختم وشي نو هغه روان ځای به الله جل جلاله ودان کړي زر تر زره. دا داسې مبارکه وظیفه ده که یو انسان په یو کور کې کوي او په هغه کور کې تنګدستي هغه ډېره زیاته ده، نو الله جل جلاله به د دې د برکت نه د هغه انسان تنګدستي ختمه کړي او الله جل شانه به په هغه باندې فراخي راولي، یعنې هغه به الله جل جلاله مالداره کړي. یو کور کې د چا روزي لنډه تنګه ده، د رزق د لاسه پریشاني ډېره زیاته وي. اوس چې زموږ روزي پراخه شي د هغې دپاره هم تاسو د سورة الواقعې دا وظیفه او دا ختم که تاسو راونیسئ نو الله جل جلاله به ستاسو روزي خو هم ډېره زیاته پراخه کړي. نو مالداري به دې خو هم راشي، غریبي به دې ختمه شي او روزي به دې خو هم رب العالمین فراخه کړي. دې نه علاوه نور هم ډېر بېشمار فواید د دې دي، خو دې باندې به موږ اکتفا وکړو. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه څه ده؟ نو دا د دې دوه طریقې دي. یوه طریقه خو دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس دا به روزانه پابندۍ سره وی د سورة الواقعه څنګه د ماسخوتن لمونځو کې به د سورة الواقعه به راوالي، قرآن مجید به کلو کې او سورة الواقعه تلاوت به شروع وکړي، روزانه به پابندۍ سره وی. او یوه طریقې دا هم راغلی ده چې دا مازدیګر د لمانځه نه پس یو پیړۍ سورة الواقعه ویه. نو چې تا سره کم وخت فارغ وي، که د مازدیګر وخت د سره فارغ وي د مازدیګر پس نه وایه، چې څنګه د مازدیګر لمونځ کې د هغې نه پس بیا د دې صورت وظیفه وکړه، یعنې دا یو پیړۍ ووایه. او که د ماسخوتن نه پس تا سره وخت فارغ وي نو د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو پیړۍ دا وظیفه ووایه. د دې وظیفې ختم که موږ راونیسو د یو خاص مقصد دپاره، دا ختم به موږ څنګه کوو؟ لکه مثلا یو روان ځای دی او زموږ د زړه خواهش دی چې دغه روان ځای الله تعالی ودان کړي، یا د یو کس کور دی او دا کور دومره وسع نه کیږي چې زه دا کور آباد کړمه، کله کله کنډرات ختلی وي لیکن د هغې نوره آبادي د هغه په وس کې نه وي، کله هغه کنډرات هم نه ختلی، بس یو شاړ میدان وي، عام میدان وي. بس اوس که موږ غواړو چې دا زر تر زره آباد شي او موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو، د هغې دپاره د سورة الواقعې دا ختم 10 کرته به دا سورة الواقعه وي. په هغه ځای کې به کښېنئ چې کوم ځای آبادول غواړئ،
10 کرته به سورة الواقعې دا تلاوت کې په یو کس باندې هم کولی شي، په 15 کسان هم کولی شي او په 10 کسان هم کولی شي، په 2 کسان هم کولی شي چې څونه پورې تاسو ته اسانه وي. داسې هم ممکنه ده چې هر یو انسان یې 15 کرته ووایي یا 10 کرته ووایي. 3 کسان کینی او 3 واړه په شریکه باندې 10 کرته ووایي. تر د 15 ورځو پورې به دا ختم داسې جاري او ساري ساتي انشاءالله چې الله جل جلاله به درته اسباب برابروي او زر تر زره به هغه ځای آباد شي. په یو کور کې پریشاني ده یا څه مشکلات دي او موږ غواړو چې په دې کور کې دا مشکلات او دا پریشانی ختم شي، نو د هغې دپاره هم تاسو د سورة الواقعې دغه ختم هم په دغه طریقې سره راونیسه چې څنګه طریقه مې درته وښوله. انشاءالله زر تر زره به تمام پریشانی او مشکلات ختم شي. یو خبر یاد ساتئ چې کله هم د سورة الواقعه شروع کوئ نو مخکې به ترنه 3 کرته درود شریف وایي او کله چې ختمه کړئ نو 3 کرته به درود شریف وایي. که 3-4 کسان کینی نو چې څومره کسان که په شریکه ختم کوي نو هر سړی به ځان له درود شریف بیا وایي. نو دغه د دې طریقه ده. بیا چې کله د سورة الفاتحې د سورة الواقعې چې دا کم ختم دی چې دا وشي د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي. که په یوازې دې کړې وي بس یوازې دعا وکړه، د کم حاجت دپاره دې کړې ده بس هغه حاجت دعا وکړه، الله تعالی به دې حاجت پوره کړي. که په شریکه دې کړې وي نو چې څومره کسان پکې شریک وي پرې ختم کړي نو ټول به لاس اوچتوي او ټول به د زړه د اخلاص دعا کوي یا الله زمونږ دغه پلان کې حاجت دی دغه حاجت پوره کړي. دا زیر الله آباد کې پریشانی ختمه کړي، مونږ مالداره کې غریبي هم ختمه کړي وغیره. چې ستا کم یو حاجت وي د هغې دپاره الله جل جلاله نه سوال وکړه، زر تر زره به د الله جل شانه دغه حاجتونه د څونه پریشانی وي دا به ختمه کړي. نو ډیره زیاته مبارکه وظیفه ده. یقینا د دې فوایدو نه هغه خلک خبر دي چا چې د دې وظیفه کړې ده، د دې ثمرات او فواید هغوی ته معلوم دي. نو که د غریبۍ د ختمولو او د مالدارۍ دپاره وی نو د هغې دپاره روزانه پابندۍ سره د مازدیګر د منځو نه پس او یا د ماسخوتن د منځو نه پس دا صورت تاسو بالکل پابندۍ سره وی نو الله جل جلاله به د غریبي ختمه کړي او مالداره به دې کړي. د یو خاص مقصد دپاره یې کې نو هغه طریقه مې درته وښوله د ختم کولو. په دغه طریقې سره دا ختم وکړي انشاءالله زر تر زره به د الله په خپل مقصد کې کامیاب کړي. یو ډیره زبردست او مفید وظیفه او مفید عمل او ختم مې درته وښولو. بالکل دا تاسو کولی شئ، د دې نه تاسو مکمل فایده اخیستی شئ، هر چا ته د دې مکمل اجازت دی.